د ورو سوال کړی دی چې یو زنانه خاونې مړ شي د عدت په دوران کې سپینو ویښتو له تور رنګ یا بل رنګ ورکولی شي او که نه؟ الجواب تور رنګ خو عام اوقاتو کې حرام دی، خو داسې ووایه چې دا زنانه د سپینو ویښتو رنګ بدلولی شي او که نه، زیړ سور نکریزه داسې بل رنګ؟ نو جواب دا دی چې نشي. عدت په دوران کې سپین ویښته دا نشي تورولی او نه سره کولی شي او نه زیړولی شي، ځکه چې دا یو قسم ډول دی. څه دی؟ ډول دی. او حدیث کې درجه واضح حدیث دی، امام ابو داود امام نسائی راوړی د ام سلمہ رضی الله عنها چې رسول صلی الله علیه وسلم وی المتوفى عنها زوجها، هغه ښځه چې خاوند یې مړ شوی نو هغه به هغه کپړې نه استعمالوي چې به یې باندې خوشبوي، به یې رنګونه لګېدلي، ولا الحلي او نه به کالی استعمالوي، ولا تختضب او نه به نکریزه استعمالوي. نکریزه د دې لپاره هم استعمالېږي چې رنګ پرې بدل شي، نه به دا استعمالوي ولا تکتحل او نه به سترګې تورې، نو دا په دې کې دننه رالو. نو د زنانه د عدت په دوران کې د ویښتو رنګ بدلولی شي؟ نشي بدلولی. والله اعلم.